دا د مجاهدینو زده کړو ترلاسه کولو لپاره ځانګړي جوړ شوي ټولګي دي. دلته د خوست مرکزی کثیر الرشتوي انسټیټیوټ له لوري هغو مجاهدینو لپاره چې برحاله نظامی او یا هم ملکی دندې لري پس له وخته د زده کړو زمینه ورته برابره شوې ده. د محصلینو په وینا ډیر خوښ دي چې پس له وخته ورته د اقتصاد په اداره او منیجمنت برخه کې زده کړې ورکول کیږي تر څو په چارو کې لا برلاسي شي. یاد محصلین د زده کړو له دغه بهیر څخه خوښ دي او زیاتوي چې د اداري چارو مختوړلو کې د پخوا په پرتله ښه شوي او دې سره به وکولی شي تر څو ولسونو ته لا ښه خدمات ترسره کړي. الحمدلله موږ د خپلو مشرانو نه ډېر خوښ یو چې موږ ته یوه داسې برنامه په لاره اچولې ده چې موږ د ادارې په کارونو انشاءالله ډېر پوهه شو او موږ د خپلو استادانو نه ډېر خوښ یو چې موږ سره په هره برخه کې پوره همکاري کړې ده. موږ سره خپل زیار ویستلی ده. الحمدلله خوښ یم. بیخي د مشرانو ډېره مننه کوو چې موږ د برنامه په لاره اچولې وه. ټولو مجاهدینو پکې ښه زده کړه وکړه الحمدلله او د مشرانو مو دا هیله ده چې له دې برنامه نوره هم وغځوي چې ډېری مجاهدین ترې مستفید شي. دوی د حکومت له مشرانو مننه کوي چې د زده کړو زمینه یې ورته برابره کړې خو تر څنګ یې وایي که د عملي زده کړو لپاره د کمپیوټرونو او پروجیکټورونو سهولتونه ورته برابر شي زده کړې به یې لا ښې پر مخ لاړې شي. بعضې فورمونه دي مکتوبونه دي پیشنهاد دي یقینا چې مخکې موږ دې سره دومره اشنا نه وو. اوس د دغې 13 سمستر چې کوم موږ ویلو د دې په برخه کې موږ ډېر څه زده کړل او ډېر څه مو لوسته راوړل. انشاءالله کومې مشکلات نشته اوس موږ ته په اداراتو کې. که په دې صنفونو کې موږ ته د کمپیوټر په برخه کې لږه توجه وشي کمپیوټرونه نشته او بل دا ده چې دغه درس چې کوم ده که موږ ته د پروجیکټور د لارې نه ویل شي نو دا به انشاءالله مجاهدینو ته نور اسانتیاوې هم په دغې برخه کې رامنځته کړي. انشاءالله موږ الحمدلله دومره زده کړې وکړلې چې دا کې به دولت ته موږ ډېر خدمات وکړو. انشاءالله اوس دا کوو زه خپله په ترفیق مدیریت کې وظیفه لرم دغه دفتري کورونه په مخ وړم. د دې علم برکت و د برنامې چې مو دومره زده کړې وکړلې ډېر کار په مخ وړم. بل لور بیا د یاد انسټیټیوټ مسؤلین وایي دوی او د حکومت مشران دا پر ځان لازمي ګڼي چې د هیواد هر بچي ته د زده کړو زمینه برابره کړي او زیاتوي چې د محصلینو د ستونزو هواري کې به کوټلي ګامونه پورته کړي. نو دغه مجاهدینو برنامه موږ په ولسوالیو کې په حوزو کې همدغسې دلته په مرکز کې په هر ځای کې موږ د دوی په نظامي ځایو کې دوی دپاره د زده کړې د اداره او مدیریت په برخه کې زمینه مساعده کړې ده تر څو د مجاهدین لا ښه شي په د ادارې په کورو کې. نو دغه د مشرانو طرف نه د مجاهدینو ته یو شفقت چې په دوی وکړلو تر څو دغه مجاهدینو هغه تیر د جهاد په دوره کې چې د دوی نه کومې زده کړې پاتې شوې وې دوی د زده کړو نه محروم شوي وو نو اوس دوی ته دغه زمینه مساعده شوه تر څو دغه زده کړې نوي زده کړې چې کومې پاتې وي هغه سر ته ورسوي. د یادولو ده چې د خوست مرکزی کثیر الرشتوي انسټیټیوټ کې برحاله شاوخوا 1500 مجاهد محصلین د مرکز په شمول په بیلابیلو ولسوالیو کې په ځانګړیو ټولګیو کې پر زده کړو بوخت دي.